د یو سړي پیغله لور چې هغې څنګه داسې قدم اوچت کړو د خپل کور نه ووتله او په غلط کار کولو مجبوره شوله، ځکه چې د هغوی په کور کې ډېرې زیاتې او لږې تندې تېرېدلې او دغه جینۍ ډېره زیاته ښایسته هم وه. د دغه واقعي مکمل تفصیل تاسو سره شریکوم چې یو سړی چې د هغه بچي و، یوه لور یې پکې ډېره زیاته ښایسته وه، د هغه سړي چې کله ډېره زیاته غریبي جوړه شوله او نوبت تر دې حده پورې راورسېدو چې په کور کې لږې شروع شولې، نو د دغه سړي چې کومه ځوانه ښایسته او ښکلې لور وه، هغې چې دا هر څه ولیدل نو هغې ویل چې ما نه خو د ورونو دا لږه تنده نشي برداشت کېدی، ځکه چې د دغه جینۍ نه واړه ټول ورونه خویندې وو او دا جینۍ ایله هم دومره وه چې په بلوغت راغلې وه. دا هر څه چې ولیدل نو د جینۍ ویل چې ما ته اوس پکار دی چې پیسې وګټم که په هره طریقه وي. نو دا جینۍ په غلط کار کولو باندې مجبوره شوله، په زړه کې اراده وکړه چې د کور نه به وځم او خپل جسم یعنې خپل وجود خپل ځان به خرڅوم. په دغه سوچ باندې هغه د کوره ووتله او یو داسې علاقې ته ورسېده چې هلته به بدکاریانې کېدلې، یعنې د جسم فروشۍ اډې وې. کله چې جینۍ هلته ورسېده نو اگر که دا جینۍ داسې بدکاره نه وه، خو بیا هم هغه اداګانې شروع کړلې، کومو اداګانو په وجه باندې چې دی ویل ما ته څوک وګوري او زما اړخ ته متوجه شي، خو هیچا هم د دې اړخ ته توجه ونه کړله. توجه کول خو لویه خبره ده، د دې طرف ته چا کتل هم نه. دا هر څه چې ولیدل نو د دې زړه مات شو. ماښام بیرته کور ته راغله چې ما ته خو هیچ چا هم ونه کتل او زه خو ښکلې هم یم، خو بیا هم زما طرف چا توجه ونه کړله. کور ته چې کله راورسېدو نو پلار یې انتظار کولو. پلار یې په ډېر زیات پریشانۍ کې مبتلا او پوښتنه یې ترې وکړه چې لورې ته چېرته تللې وې؟ لور یې ورته وویل چې زه درنه معافي غواړم. په ژړا ژړا یې ورته ټوله قصه بیان کړله او ورته یې وویل چې ما د خپلو وروڼو خویندو د خپلې کورنۍ د لږې د ختمولو دپاره داسې قدم اوچت کړی، ځکه چې دا حالت زما نه نور نه لیدل کېږي او زه مجبوره شوم چې ما د ګناه اړخ ته توجه وکړله، خو ما ته هېڅ یو سړي هم ونه کتل، اوچت نظر باندې راته چا نه کتل. پلار یې چې دا ټوله قصه واورېده نو وویل چې لورې ستا پلار تر اوسه پورې چا ته دغسې په اوچتو سترګو نه دي کتلي، یعنې کومې غیر محرمې ښځې چې دي هغې ته مې نه دي کتلي، نو بیا به دا څنګه ممکن وي چې ستا اړخ ته څوک وګوري او یا تا سره د دغسې کار کولو کوشش وکړي. نو د دې دپاره ویل یې چې په خپل ځان باندې پرده واچوه او الله تعالی نه توبه وغواړه چې تا ته چا د شهوت په نظر باندې ونه کتل، نو ته نن بچ شولې. نو که تا نن ځان وساتو سبا به ستا اولادونه هم بچ وي. دوستانو یقینا چې ډېره زیاته عبرتناکه واقعه وه. که موږ تاسو وګورو، موږ تاسو ته پکار دی چې په معاشره کې هېڅ چا ته هم په غلط نظر په بد نظر باندې ونه ګورو، نو زموږ ستاسو اولاده زموږ ستاسو بچي به هم الله پاک محفوظ وساتي. له همدغسې نورو عبرتناکو معلوماتو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په الله سپارم. د خپل ځان د خپل چاپېرچل خیال ساتئ.